نننۍ خپرونې میلمه د هېواد یو ډېر اورکوټی او ډېر ستر شاعر میلمه دی. میلمه ته به وایي چې ستړی مه شي. له هر څه نه مخکې لومړی د پښتو ټلویزیون ټولو ګلونو اورېدونکو ته لکه څوک چې نوم خوږ ده د پښتو په نامه همداسې ښکلي اورېدونکي لري او همداسې ښکلي کارمندان لري لکه اکا صاحب هغه اوله د څڼې جار سم پوه شوې کله اوس د هغوی خان دي که نه چې اکا خو ښکلی نه ده ده ورته ښکلی څنګه وي. ټولو ته سلامونه ډالۍ کوم او ډېر خوشحاله یم چې نن له تاسو سره د پښتو ټلویزیون په سټوډیو کې میلمه یم. دا شکر دی که دا زمونږ خوش نصیبي ده که نه بلکل او که نه چې ته زمونږ میلمه یې او موږ له تا سره یو څه لحظې روغبړ کوو دا د زړه خواله سره کوو. یاره د موږ زړونه هم زیاتې داسې تنګ شوي چې مه کوو پوښتنه موږ وایي چې یو څوک راشي که نه چې د زړه خواله ورسره وکړو. بلکل هغه د چا پیزدا داسې خورین ټماټر ته نه جوړ شوی. نو دا راته وایي چې کومې منطقې پورې تعلق لري؟ زما خپله باندې نوم سیفالدین ده تخلص سالم کوم او همدارنګه د پکتیکا ولایت د یوسف خیل ولسوالۍ د زمري کوټ د کلي اوسېدونکی یم د کټواز سیمې. د کټواز د کټواز سیمې. ها دا کټواز کې دا کاکړۍ ډېري که نه لکه څنګه کړاړې چې که نه او بلکل اتڼونه وي او تړونه وي اتڼ دې زده ده څانګې هلته وهلې کېږي ډېر په سړک باندې زه تاوېږم یعنې څو ارڅ ورخه اوړم که نه او دې خولۍ سره که واورې دې نو خولۍ به هوا کې په دې خولۍ باندې یو چا هلته په کلي کې هم ټوکه راباندې کړې وي لکه د هندوانې منځ دې په سر کړی وي که نه یا لکه د یوه څنډه چې چا خوړلي. بلکل ښه نو دغه ستا عمر چې زه ګورم داسې د 22 شاوخوا کې یعنې داسې دې وښو چې بیخي هغه د خو بوتل ته نه وایي که د پیکریانو ول د اکا صاحب زبر خو به نه وي. نو ګوره که نه اکا خو نو ګوره دا په ځوانه ځواني کې ما د خلکو د اکا لقب را کړی که نه نو کومه خبره خو به یې که نه ښه څو کاله مخکې د شاعري شروع کړه؟ ما په 8 کلنۍ کې شاعري شروع کړې. 8 کلنۍ کې؟ او په 8 کلنۍ کې هغه لومړی شعر یو بند د لومړي شعر بند به درته ووایم. دا شکر ده که نه چې ګوره له ځان سره یې ساتې. هغه دا دی چې وایي سترګې دې دواړه اشټنګر جانانه اشټنګر و که نه او بلکل او انداخت کوي د زړه په سر جانانه. بلکل بس دی که نه نه لږه خوښه وایي خوب کې یې ووینم رادنګ وهمه او چې دوی ولاړې وي ننګر جانان او پام چې په خیال کې یې روان اړوي ما نه به جوړ کړې قلندر جانان. یاره دې سترګو په خلکو څونه لوبې وکړې چا نه قلندر جوړ کړ چا نه درمندر جوړ کړ او چا نه بس لیونی جوړ کړ. دا سترګې به په موږ باندې نورې څونه لوبې کوي. بلکل نو دا خو سترګې وي که ښه دا سترګې په 8 کلنۍ کې د سترګو په قوت باندې پوهې وه بلکل که نه. ښه نو دا راته چې په 8 کلنۍ کې تا د چا شعرونه ویلي؟ شعرونه خو ما هېڅ نه دي ویلي د چا شعرونه بلکې زه چې شعر جوړوم یوازې خوب کې ووینم دا د ما یو ځان ته ځانګړی خاصیت ده. په خوب کې په خوب کې شعر ووینم بس سارې ولیکم. څوک راځي په خوب کې دي؟ ملنګ جان درته راځي، رحمان بابا راځي، خوشحال خټک راځي، حمزه شینواری راځي، عبدالقادر خان خټک راځي او که نه دا نه په خوب کې هېڅوک هم ماته نه راځي یوازې لکه هغه چېرته چې مقصد ټیپ چلان وي او اواز ته دې غوږ نیولی داسې مې غوږ ورته نیولی وي بس داسې دا شعر سیند تر غاړې ناست یې راځه جانانه خړو بوډۍ ښه نو په دې خوب کې تا ته داسې شعر هم راغلی ده که نه چې خوښ شوی دي نه بېرته یې ویسه ځان نه ما ته کوم شعرونه په خوب کې راغلي هغسې چا ته ښکاره کړم وایي ډېر ښکلي خواږه دي وایي که نه ته راځه دا د خوب شعر دی یو دانه په موږ باندې واوروه موږ اوس قضاوت کوو که نه او لیدونکي چې دا شعرونه یې خواږه دي او که ترخه دي. بس مفیدر بشم راشه وی عنوان د خندا
وی ولې دې اشنا په زړګي وویشتم نو خو ګوره که نه زړه به کېږي چې په زړه یې وویشتې خو بس زړه په کوګل کې ده که نه او ډېر دې وارخطا په زړګي وویشتم او زما در سره نوره علاقه نه وه هسې د خندا په زړګي وویشتم او ما ویل دروغ دې اشاره وکړه او تا خو زه رښتیا په زړګي وویشتم او زه خو صحرایي ساده سړی ومه ښه دې ناروا په زړګي وویشتم او هیڅ ملامت نه ومه چې یار دې شوم ګوره ستا وفا په زړګي وویشتم او اخري بیت یې ده وی اوس به څنګه تور له رنګه نه ښکارم او زه سالم چې تا په زړګي وویشتم یاده که نه شعر دې ماته جوړ کړی ده او نوم دې خپل پکې ورکړی ده رنګ خو زما تور ده ته خو تک سپین یې نه ته به داسې غنم رنګ به یې ته نه ولا چې تورې ما ولا چې پوره تورې ما الله دا شعر دې ماته جوړ کړی ده ځان په ما باندې مه راچوه نه که نه ولا که در باندې درواچوي زما وزن ته وران نه شي او که نه بالکل ماشاءالله وزن در سره زیاته او که نه زه چې کوم موټر کې کښېنم ګرانه ته نو دا مې ټایران ګولۍ بدلومه دې که وزن پېژني بالکل ښه نو شعر کې خو دې ډېر خوند و اوس به راته ټوکه وایه نو ټوکه به هم درته ووایم خامخا به یې راته وایه دې نه دي اورېدلي که نه چې مېلمه د کوربه یعنې ټوخی وي نو ټوکه خو په دې ډول ده وایي دغه زموږ خواته خو اطراف ده که نه بلکل اطراف ولایتونو کې بیا دغه ډاکټران صاحبان خو اکثره په دې اطراف کې ډېر نه پوهېږي نه پوهېږي او که نه هغه ناپوه دلته هم نه پوهېږي خیر دلته چې هغه ناپوه دواګانې ورته یو پاڼ ورکوي وایي راځه په دې کې خو به د دې مرض یوه خو به یې دوا وي نو له دې ذمه کې هغه کوم کسان چې ناپوه هغه مو ولټوي په اطراف کې ډاکټر او که هغه د غواړو ډاکټر وي هم نو بس یو ډاکټر ده بس مریض یې ورولای ده دا د فشار اله در اخیستې ده بس دا فشار یې ګوري هغه هوا ورکوي نو دغه هوا ډېره ورکړې پنځه خو دی نه ډزې سو دا چودلی نو دی اوس سوچ وایي چې اوس به د مریض پروازان ته زه څه ووایم د مریض پروازان چې ډاکټر صاحب دا څنګه د فشار اله ولې وښودله نو ده ورته ویل ده دا سوچ برابر کړی دی چې د خدای مطابق کوي څنګه مریض دی حالت ته راورسوي د فشار یې سرعتیا ته راورسېږي بیا یې ما ته راوړی یو فشار ټیک شوی ده زمونږ اله یې وچوله وایي پاکه پر دا خبره کوي چې دې هوا سره که نه بلې خوا کوم کار نه ده شوی بیا به یې ښه ډېر ښه نو زه فکر کوم چې د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه لرو دمه وانه خلو بس نو وبه یې خلو یوه لنډه دمه لرو قدرمنو لیدونکو له دمې نه وروسته بیا له موږ سره اوسېږئ ځکه چې پښتنې خو لا پاتې دي یاکانو المخ خپرونې ډېرو قدرمنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ په خیر راغلی تاسو خو پوهېږئ چې زموږ د نننۍ خپرونې میلمه د هېواد یو ډېر خوږ ژبه شاعر دی شاعر صاحب ستړی مه شي اکا صاحب تاسو هم ستړي مه شئ او بیا هم خپرونې ته د تاسو سره ښه راڅرګند شو الله تعالی دې وبخښه پاک پروردګار مړ نه یم اکا صاحب ژوندی په چوکۍ کې مرې چې دا حادثي یې دا واسکټیانې که نه ډېر ژر به ومرې ډېر ژر به بدل شي جانانه لکه د ګل په شان به پاڼې پاڼې تر شي جانانه ډېر ژر به بدل شي جانانه لکه د ګل په شان به پاڼې پاڼې تر شي جانانه بس دی که نه اکا صاحب بیخي خمار دی که مې نشل چوکۍ نه کته وغورځم د چوکۍ نه نه موږ له موټر نه خلک غورځوي ښه نو دا په کلي کې داسې کسان هم شته دي چې ستاسو شعرو ته غوږ ونیسي او که نه ولې نشته بنډار کوئ زما شعرونه چې کوم دي داسې په ساده بڼه باندې کړي دي صحیح شو ساده خلک یعنې سوادار او بې سواده خلک ټول ورباندې پوهېږي ټول نو ځکه خلک غوږ هم ورته نیسي راځه که نه دا د ساده ژبې یو شعر راباندې بل هم واوروه درته وابه یې واورو او هغه هم دا ده چې مقصد دغه د کلي دا دود دا شیان پکې رانغښتل شوي وی نازک ښکلی امیل وی چې لوېدلی ستا په غاړه دا هغه څه دي چې پاکستاني پیغلې یعنې څنګه کوي سینګار او یا تور لاشي لونګ وی
تاوېدلی ستا په غاړه او افسوس دلبره زه چې ستا د پزې سرپېزوان وای یا هار وای د سرو زرو اوسېدلی ستا په غاړه وای د شین خال په ځای دې زه وای او چې په زنه دې ویده وای او که طلب دې بوسې نه وای را نږدې خو به دې خوله وای ډېر ښه وای کاش ته چې لیونی وای سرګردانه ګرځېدلی او زه درته تاویز وای زنګېدلی ستا په غاړه څوک چې لیونی شي ملا صاحبان بیا ډېر تاویز ورته ورکوي وای رښتیا چې همدا اوس دومره خړپړ نه ګرځېدلی نو کمیس د ستارو وای پرېوتلی ستا په غاړه او چې ستا په فرمایش زرګر زه داسې وای جوړ کړی دندوی وای د غمیو پرېښېدلی ستا په غاړه او بېشکه د سالم به کوم ارمان په زړه کې نه و مرجان غوندې چاپېره ښکارېدلی ستا په غاړه یاره وایم دغه څوک چې تا ته شعرونه په خوب کې وایي که نه کاش کې د ده په ځای باندې د ستنې جوړول در زده کړي وای ګوره افغانستان کې خو به ستنه جوړېدلی یا یې درته دا د ګروپ جوړول دا ګروپونه نه وي بلکل د دې جوړول یې در زده کړي وای اوس به ګاونډیانو ته احتیاج نه وی که نه که نورې چې شی نه وی دا کالو ګنډلو ماشین یې در زده کړی وی که نه اوس به مونږ په وطن کې د ماشین د کالو زه بیا دا وایم چې شعر درې معلومېږي چې دومره ښایسته شعرونه ورته راولي که نه نو د ټکنالوژي په برخه کې چې هم دغسې مرسته سره وکړي نو څومره به خوند وکړي د ټکنالوژي په برخه کې که زه یو څه درته ووایم چې یوه وړه څرخه که مې جوړه کړې د راتلونکي اختر ته به پرواز ورکو بس ټول خلک اول پرواز دی ګوره دلته ګوره په دې سټډیو کې یا کار مېلمه خپرونه کې او طیاره به دلته وړه که غټه ده بس داسې مخ د خطکش په اندازه ده دومره به وي نه تر دې کوچنۍ ده دونه بس تر دې کوچنۍ ده دومره دی که نه څه شي نه یې جوړه کړې له کاغذ نه مې جوړه کړې کاغذ نه جوړه کاغذ نه مې جوړه کړې او غواړې چې وایې نو او بلکل څه وایې پرواز مې ورکړی دی پرواز مې ورکړی دی که نه داسې وبوله چې یو 12 متره هوا ته الوتلی شي دا د ماشینونه چې دي که نه ماشینونه یې بس موتورې مې کې استعمالي کړي یو ټایپ موتورې مې کې استعمالي کړي دي او سوچ مې کې استعمال کړی دا یو رقم چینایي موټرسایکل راتلو بیا به په سلب باندې چلنې در که نه لا په رموټ باندې هغه سیستم مې دې کې کارولی داسې ونیسي چالانه شي بلکل داسې نه کېږي چې دا ریموټ بیخي لاس کې نه وي او خپله والوځي نه داسې نشي کېدلی دا داسې نیسي او له کوچني اختر نه وروسته بیا راوړو سمه ده ګوره واده دې وکړه که چې وفا پې وکړي واده ده که نه بس تیاره به راوړې د اکا مېلمه په خپرونه کې به بیرون به لاړ شو وابهلوزو مستي به وکړو بېرته به راشو بلکل صحیح ده ښه نو تا نوی شعرونه لیکې که لنډې کیسې هم لیکې لنډې کیسې مو سره په څنګ کې لیکم کومه کیسه دې شته دلته مې نه ده راوړې خو راوړه که نه داسې تاسو ګوره که نه سړی چې چېرې مېلمه ځي سړی لږ د شعر میوه لږ د کیسو میوه لږ د غزلو میوه د لنډیو میوې دا یو پاکټ ډکې سړی ګوره خالي لاس ښه نه ښکارېږي ګوره چېرې ځي ډېره ښه خبره ده خو خبره دا شی شوه چې زه ناڅاپه دلته راغلم ستاسو مېلمه شوم که نه ناڅاپي راغلم ناڅاپي مېلمه که نه هغه الله تعالی په خپله رالېږلی که نه او شعرو په برخه کې که درته ووایم چې یوازې غزل لیکم او لنډې کیسې لیکم بس نور هېڅ شی هم نه لیکم وای حدیث شریف ته وای الله تعالی چې کله خوشاله شي نو دی به باران ووري چې لا هم لږ زیات خوشاله شي نو بیا به په هر کور کې نوري پیدا کړي نجونې به پیدا کړي خو چې ډېر خوشاله شي نو هر کور ته مېلمه ورځي ناڅاپي مېلمه به ورځي ناڅاپي مېلمه ستا شو بس الله تعالی خوشاله ده او دا چې موږ ستا قدر نشو کولی که نه دا زمونږ ضعیفي ده ښه نو په کلیو کې چې دغه ځوانان راټول شي که نه کوم شعرونه ډېر خوښوي هغه شعرونه چې هغه سندریز شکل ولري سندریز او ځینو سندرغاړو ته هم ما دغه شعرونه ورکړي دي چې هغه د یو شعر چې ما په سندریز بڼه باندې لیکلی دی که نه نو یو هنرمند ته مې ورکړی 2-3 هنرمندانو ته مې ورکړی دا شعر هغه یو بیت به یې درته ووایي ووایه که نه زمزمه یې کړم او ثواب کار ده که نه وی
په ډاګه وایم دا خبره په رښتیا ده علم په دې ګواه ده چې موږ سره مین یو وسئ په دین سالم شاعره زړه درکوم د زړګي ساره څنګ ته مې راشه اوس خبره دا دنیا ده علم په دې ګواه ده چې موږ سره مین یو بالکل صحیح شو دنیا پوهې ده چې بالکل سره مین یو مینه دې کړې مینه مې خود کړې ده ډېر بد کار دې کړی څنګه مې بد کار کړی داسې انسان ما ویل نه به کړم خوبانو باندې مینه چې خوبان وچوي زړه کې د چا وینه نو بس خو مینه خو هر انسان کوي نه تا له ما نه پوښتنه کړې وه چې تا مینه وکړه نه ته خو مې همدا اوس ولیدلې که نه دا ده که نه خو ګوره ستا ګناه نه ده که نه کاشکې د زه مخکې لیدلی وی که نه او له ما نه یې پوښتنه کړې وی چې مینه وکړم که نه ما به له دې ستوني نه رانیولی وی نو اکا صاحب فکر کوم ته مینه به تا نه وي کړې ته به د دوه ښځو خاوند یې ځکه په عذاب شوی وی دروازه ټانګېږي لکه چې کوم مېلمه را روان ده که نه خو ما دا پوښتنه کوله که نه چې په کلي کې دا مینې کېږي ژوند دا مینه به د ښار او بازار کاري او زه فکر کوم چې کلی به بیا په مینه باندې ښایسته وي که نه کلي کې چې مینه نه وي نو بیا مینه نه وي مینه نه وي بالکل په کلي کې چې مینه نه وي دا چې وبوله چې په وجود کې مینه مینه نه وي جوړه خبره دې وکړه ښه نو دا ځوانان چې کله راټول شي دغه حماسي شعرونه ډېر خوښوي او که تصوفي فعلا خو دغه عشقي ډېر خوښوي عشقي خوښوي دا خو دا ګوره دا وطن چې وران نه که نه دا همدې له لاسه که نه ځوانان عشقي شعرونه او عشق ته یې مخه کړې بالکل پخوا چې به و که نه دا حماسي شعرونه به و که نه او که په میوند کې شهید نه شوې که په بازار مې خرڅوي درسره ښه نو داسې د وطن لپاره کوم شعر لري چې په همدې شعر باندې دا خپرونه راټوله کړو نه ما خو مخکې درته وویل چې شعرونه مې ډېر نه دي راوړي که نه بس یو څو مې ځان سره اخیستي خو یو شعر به درته ووایم خپرونې لمن به راونغاړو رانغاړو نه لږ وړاندې ځو وړاندې ځو صحیح کمه کوو یعنې صحیح شوه بیا به نو دا درته ووایم ووایه که نه وی جوړ می په کوګل باندې زخمونه سول جوړ دې په کوګل باندې زخمونه سول ولی او اشنا را یاد چې د یادونه سول او خود بلالهان ده هر وخت ګرځمه زړه کې مې راتاو سوي دردونه سول او اوس مې د خندا خبرې ختمې دي هسې مې نصیب کې ستا غمونه سول او ځکه مې اوس سترګې دواړه سرې ښکاري ژاړمه په شپه کې فریادونه سول او څومره غنمرنګ ده چې زهیر ښکاري هیر له سالم جان څخه نازونه سول تا مخکې بکنه غواړم چې د خپل ځان ته مې د جان لقب ورکړی که نه پروا نه کوې ځکه دغه شعر مې ورباندې برابروو که سیلابونه برابر شي چې سیلابونه یې کمې بیا دا جان ورسره ملګری کوي تا مخکې ویلې چې سترګې مې څنګه سرې شولې تا خولۍ سره ده سترګې د چیرې شولې سترګې د زړه راځي د شنې بخنې اخوا دې خوا دي سمې شوي وي که نه اوس هم وخت کې سرې دي وخت کې سرې ښه یوه لنډه دمه لرو له دمې نه وروسته بیا هم له موږ سره اوسېږئ ځکه چې هغه وروستۍ خبرې خو لا پاتې دي پاکانو المخ خپرونه ډېرو قدرمن لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ په خیر راغلی او که نه شاعر ورور دې هم ستړی مه شي اکا صاحب ته هم ستړی مه شي ما ته چې خندا ډېر راځي که نه ځکه له تا سره پروګرام کې ناست یم او ته هغسې یوه ښایسته څېره لري چې ټوله دنیا ور باندې خاندي دا خبره ده نه دا خبره نه ده ما پورې نه خاندي ما ته خاندي خلک درته خاندي یعنې تفریح خلکو ته یو چا پوښتنه وکړله که نه چې اکا دا کله چې ته تمثیل کوې دا خلک تا پورې خاندي او که ستا تمثیل پورې مایلې ولا هوښیار زما تمثیل پورې خاندي او کمعقل چې ما پورې خاندي ځکه دې تمثیل کې دا خوله اخوا دې خوا کېږي که نه دا حرکاتو کې ډوب ده او که نه دا څنګه کې ثواب کار نه که نه موډرنه زمانه ده چې تمثیل هم کوي چې دا درز پکې نه وي که نه هغه موډر کې چې موسیقي نه وي څوک پکې ځي نه داسې ده که نه موبایل کې به چې د زنګ په ځای باندې دا موسیقي پکې را هغه کړي انسټال کړي بلکل او که نه ښه څو ټلیفونونه لرې یو ټلیفون لرم
غریب به یې که نه او بالکل یا غریب یا ښه هوښیار یې څنګه نو په دې کې د مطلب یې نه څه د مطلب دا ده که نه چې سړی غریب وي یو ټلیفون اخلي ځکه نورو ته وسه نه رسېږي یا ډېر هوښیار یې هغه یو ټلیفون ګرځوي لکه دا کنکشن ده که نه هماغه یو ټلیفون بس ده که نه څه ضرور چې هغه ته هم 500 کریډټ واچوي بل ته هم واچوي بل ته هم واچوي پرته له دې نه د صدرۍ جیبونه ورباندې درنېږي هسې اضافه 2 کیلو اوسپنه هم در سره وي څه ضرور په موږ باندې ځان دروند ده او جیبونه له موبایلونه ډک دي ښه دا موبایل له غله نه اخیستی ده که دوکان نه دی نه دا مې له دوکان اخیستی دی ته راوباسه نه هلته خو مې چېرته ایښی دی ښه تا ویل چې دلته زنګ رانه شي ما دا خبره وه وایي پاسه هلته تالاشي کې ښه نو کله چې دا ټلیفون واخیسته ورته خوشحاله شوې او بالکل خوشحاله شوم دا ټلیفون ته ولې خوشحاله شوې خوشحاله په دې شوم چې بس د خپلو ملګرو اشنایانو سره خپلو خپلوانو سره اړیکه ورباندې ونیسم د هغوی تپوس وکړم یاره زه فکر کوم چې دغه ټلیفون مینه بیخي له منځه یې وړله پخوا چې به د یو چا سره کار و که نه وره بغلې هغه به دې له نږدې نه ولیده څېره به دې د هغه ولیده د مړي ژوندي پوښتنه به دې وکړله او اوس صرف اواز اورې بس خو بیا به کله چې موټر هم نه وي وسایل هم نه وو پخوا که نه کله چې به پښو باندې هغه ځای تلې هغه ځای به ډېر لرې وو نو خو بیا به دې په د نري لنګو او په د نرۍ ملا باندې ډېر دردونه وو واخا د نری ملا د درد چې ورده که نه د هغه لیدلو خو بیخي خوند دي که نه ښه نو څو ملګري لري ملګري مې ډېر دي بیخي ډېر څونه دي یعنې بیخي ډېر دي نه سم ګوره داسې نه کېږي نو اسلام علیکم څنګه جوړې په خیر دا ملګری ملګری غم او ښادي کې سره ملګری هغه کسان نو بیا داسې وبولې چې 3-4 به 3-4 یعنې مطلب اشنایان نه یعنې دا تللي دي ازمېیلي دي بالکل پیسې دې کله کارستې نه اخیستې دي هر څه بس داسې ورکړم سره کړې ده بالکل تا پیسې ورکړې دي چې پیسې درکړې دي د هغوی په تندي کې څه شی و او چې پیسې دې ورکړې په تندي کې څه شی ښکارېدل نو بس کوم وخت مې پیسې ترې نه غوښتې دي که نه بس نو په دا ټنډه کې ده چې خوشحالي معلومېدله چې زه د ما انډیوال غریب شوی د ما نه کاره ځم بالکل او کله چې مې بیا پیسې ورکولې نو بیا داسې ښه ښکارېده بالکل چې وګوره زه غریب یم دی پیسه داره ده ښه راوځي ټوکې ته ټوکه به وکړو نو ټوکه به زه د هېرتوب په اړه باندې ثواب کار یو سړی چې هیره یې ډېره وه یعنې یو شی به زر ترې نه هېرېده ډاکټر صاحب ته ورغی او معده یې خوږېدله نو کله چې ډاکټر ته ورغی اوس ډاکټر ته وایي چې څه دې خوړلي دي او کوم ځای دې درد دی ښه نو دی ورته وایي چې ډاکټر ته وایي ښه چې کدو صاحب ډاکټر مې خوړلی و معده مې درد غوټه وکړه ښه کدو خوښېږي نه کدو خو زما هېڅ نه خوښېږي خو کدو چې څوک وخوري که نه ثواب لري یعنې څه نو ثواب لري که نه نو یاره څه دا مونځ چې کوي ثواب نه لري بالکل ثواب لري څوک خو نغدې پیسې نه درکوي ثواب لري که نه کدو چې وخوري ثواب لري د دې نه معلومه شوه چې ته کدو هر وخورې که څنګه ځکه ثوابونه ګټم ثوابونه چې ګټي کدو خورې که کدو مې خوړلی که نه اوس به د تا په دې تنه باندې دومره غټ کدو نه و که نه خندا دې راوستل که نه چې دونه کدوان ما خوړلی که نه اوس به دې کدو سرو نه خلاص وو که نه موږ خو دې کدوانو خلکو یو ځای ته لاړلم لاړې ننوتم ننوتې اورېدا راته ویلې څه کوې اکا مې راغلی یم چې هندواڼې واخلم ننوتم بېرته راغلم وی اکا ته خو خالص لاس بېرته ځې هندواڼې څه شوې ما ورته ویلې ولا دلته وګرځېدم ټول کدوانو هندواڼې مې بېرته خالي لاس ځم یو ریاست و بالکل ورننوتلم که نه خالي لاس چې بېرته لاړم او که نه مې ټولې کدوانو ښه که الله تعالی درته ډېرې پیسې درکړي زښت ډېرې ته باندې څه وکړې زه به له غریبانو سره مرسته وکړم څرنګه مرسته یعنې د هغوی د کور به چای ګوړه غوړي پتاسې او همدارنګه د کوچیانو وروڼو ول سرتنګ ور واخلم
ښه اوس دا پوښتنه زما نه وکړه ښه ته به پرې څه وکړې که الله تعالی ما ته ډېرې پیسې راکړي که نه زه به دې غریبانو سره ګورم دې غریبانو سره به زه ګورم که نه چې دا خوله یې ما ته ومه که نه ودنې چې ولې دا ولې په دې وخت کې دې څنګه غریبان پاتې شوي دي په دې وخت کې غریب سره اوس 10 موټره لري غریب په کلي کې به تاسو غریبان ډېر درلوده که نه اوس هر یوه ته ګوره 100 موټره ولاړ دي دي که نه دي نو دی څنګه غریب پاتې شوي دا د کار خلک نه دي که نه یعنې څه وکړي کار دې وکړي که نه څنګه کار دې وکړي دا د هر رقم کار ګوره دا شعر لیکنه دا کاغذ جوړونه دا روزمزدوري دا که نه موږ ته پیسې نه پیدا کېږي ولې زه چې دې کې تا ته پیسې پیدا شي دلته زلفې مفت یاده د خلکو د بچو سترګې مې یاده ډېرې لوبې مې باندې کوې په دې شعر کې که نه دا چې ورته څه وایم نه دا ډېره ده او بل یو خبره معنا کوله چې تاسو ټول شاعران په یو نفر باندې مین هستئ هر شعر چې ګورې که نه چې قد لوړي سترګې ښایسته وي شونډې سرې اوږده زلفانې دا څنګه حساب ده نو دا شعر که په زلفو شونډو په دې باندې جوړ شي ښایسته راځي نو ښایسته راځي خو نو د تاسو په یو چا باندې مین هستئ چې د هغه یو چا صفت کوئ نه په یو چا باندې نه راځي نو څنګه کو نو غټه سترګې لوړ قد هسکه غاړه اوږده زلفان ښایسته حسن دا خو د شاعر کار دی که نه یار عجیبه خلک هستي په خدای تاسې شاعران دا ولې دا د شاعر دا طبیعت دا چې عشقي جوړي ده دروازه ټاک شو لکه چې میلمه راورسېده زموږ د خپرونې وخت هم دومره و په دې اخره کې څه پیغام لري د شاعرانو ته چې څه رقم شعرونه جوړ کړي حماسي شعرونه جوړ کړي هغه زلفو شعرونه جوړ کړي که د ټال شعرونه جوړ کړي او که دغه ویدو ته داسې شعرونه جوړ کړي چې راویښ شي او کار وکړي زه خو فکر کوم چې شاعران ورونه باید داسې شعرونه جوړ کړي دا مې ورته پیغام هم ده چې خلک کار ته وهڅوي تعلیم ته وهڅوي دا شعرونه چې نه اوسي هغه حماسي شعرونه اوسي او خلک جنګ ته وهڅوي که نه او نه داسې شعرونه چې ډېر عشق پکې پروت وي چې هغه خلک ټول په عشق باندې اخته شي داسې شعرونه چې د ټولنې هغه ناخوالې راپورته کړي او دوی ته یې بېرته وښيي چې هغوی ته یې پیغام ورکړي بلکل او هغوی د دې نه ګټه واخلي تر څو هغه وکولی شي وړاندې ولاړ شي پرمختګ ډېره مننه تا نه مننه تhank you وروسته د مولیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې نن شپې خپرونه تر بلې مېلمستیا